چې راشي کنه وې زمون دې ما نو 200 مومندانو سره ودرېږي یوې د مامازوي کې یوې د ترزوي کې یوې عزیز کې بل ځان سره خپل د دې خبرې کوي دا د تر خبر دی څه شي او هغه له 10 روپۍ واخلي او هغه به په خبر کې روزګار شروع کړي دا غزامن راوالي په خپل دکانونو په کاروبار کې ځان سمونشین واخلي رور هغه استل د نیکمه د نه میړي کې نو ماشي غواړم دا کمزوري من کې خپلې او دا کم کس تاسو یاد کو نو زه به دا وایم چې دا به حقیقت کې دا خبره ستا ټیک ده کې شک نشته د دې نه مخکې موږ ته یو دوه مثال دي یو حمید افغاني په کوډاخلو کې کېناستو او ما په هغه باندې ویل چې دا سلطان ملک راله ماته چې دا ماجر دی او دې ټولو ماته ویل چې دا ماجر دی لس جیره بزمکه واغسته کشل جیره ما په هغه بند کړه هغه کې علما ورته چې ته ماجر دې تل راځه ماته خپل څه بیان پیش کولې ماته د پلار قبر دی او خای د نیکه دی او خای د ډر نیکه دی او خای د خر نیکه دی او خای چې زیو منم وجره جمعات دی او خای چې تل د زمکه اخره ته کوچه ماجر دی کنه او به را پاسه د سلطان د ماته چې دا ماجر دی به لګره د پاسه سلطان د غاړه ورتيسته د جمعات ځان د اساس په کورو نو دې خلکو به دا دین ایمان دی چې به لسته کورپوتا دا خلک رټینګ نه دي پهلا بدله همدغه شان دي دسه دا هزار بوس کوچو دا به تماماته ته پټي چې د خلاف ما صدر لا وزیر اعظم لا پټول پاکستان کې ما ګډ زیاته دا رسول چې دا کوچه وي ها پاکستاني کا عموما نه دي په خبر نشنل دی ولور کډ اسلام آباد کوچی سره په دې خلاف نه دي چې دا پاکستاني دي خدای دې چې پنجابي دي چې مال سره عموما نه لازم په مون پر وای کړه خبره نه څه